بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته وښودلی شو چې څنګه کولی شو چې موږ د USB د لارې هغه وینډو وکړو. نو زیاتره موږ سره چې اوس کوم نوي کمپیوټر دي او په دغه کمپیوټر کې موږ سره دغه د MBR او GBT مسله ده. زیاتره ملګري چې کوم ماډرن کمپیوټر دي په دې کې وینډوز نشي کولی، ځکه هغوی د وینډوز د USB د بوټ کېدو په حالت کې هغوی دغه MBR او GBT ته پاملرنه نه کوي. نو په دغه خاطر دوی ته بیا هلته څه ایرر ورکوي چې کله دوی USB انسټالیشن وینډوز انسټالیشن کوي، نو په هغې حالت کې دوی ته بیا ایرر راځي. نو زه راځم د ټولو نه مخکې ملګرو چې ضروري کومه مسله ده، اول هغه دا چې تاسو به د خپل هارډ ډیسک چې کوم پارټیشن سکیم وګورئ چې دا په څه کې دی، دا په MBR کې دی که په GBT کې دی. د دې لپاره به تاسو راشئ دیس PC باندې به رایټ کلیک وکئ، منیج ته به راشئ. چې کله تاسو منیج باندې کلیک وکئ لږ انتظار به ورته وکئ، دغه شان یو وینډوز راخلاصېږي، په دې کې به ډیسک منیجمنټ باندې کلیک وکئ او د هغې نه بعد لږ انتظار به وکئ. دغلته موږ سره دا زموږ ډیسک دی، زموږ چې وینډوز انسټال لوم په دې ډیسک کې انسټال له. نو زه به په دې باندې رایټ کلیک وکړم او پراپرټیز ته به دې راشم. چې پراپرټیز ته راغلم د هغې نه بعد به راشم د والیومز ته، چې په والیومز باندې ما کلیک وکړې نو دلته موږ ته ښیي چې دا زموږ سره په څه کې دی، زموږ چې کوم پارټیشن ټیبل یا پارټیشن سکیم دی هغه موږ سره په GPT کې دی، یعنی GUI پارټیشن ټیبل. او زیاتره که چا د هارډ ډیسک سکیم چې کوم دی هغه موږ سره په MBR کې دلته ورته ماسټر بوټ ریکارډ راځي. نو زموږ دغه چې کوم د پارټیشن سکیم دی د هارډ ډیسک هغه موږ سره په GPT کې دی. نو زه باید چې وینډوز کوم نو زه باید په GPT کې وینډوز هغه زه بوټ کم. نو وینډوز موږ سره د مختلفو لارو بوټ کیږي، په هغې کې تاسو بیا ایمیج اچولی شئ. نو زه راځم ما سره د رپس په نوم باندې یو سافټویر دی، د هغې د لارې زه کولی شم چې وینډوز څه کړم هغه بوټ کړم او په هغې کې ایمیج واچوم. نو د هر سره مخکې به زه راشم، زه به دغه رپس ایمیج راخلاص کړم، د رپس چې کوم موږ سره سافټویر دی هغه به راوپن کړم. نو هغه موږ سره په سافټویر کې لاندې موجود دی، رپس دغه دی، په دې باندې به کلیک وکړم، لږ انتظار به ورته وکړئ، دا به یس کوي. رپس موږ سره راوپن شو. دا موږ سره هغه سافټویر دی چې دې لارې زه کولی شم وینډوز USB هغه بوټ کړم او وینډو پکې واچوم. نو موږ سره دغه 450 USB 450 GB فلش دی او دلته به راشم بوټ سلیکشن کې به زه یو ISO ایمیج راواخلم، په سلیکټ باندې به کلیک وکړم. په هر ځای کې تاسو سره ISO ایمیج وي هغه تاسو راوپن کړئ. ما سره په ډرایو کې دی، په ډرایو کې په وینډوز ایمیج کې دي. نو په دې باندې به کلیک وکړم او دغه شان راځم په دې باندې به کلیک وکړم. چې په دې باندې مې کلیک وکړو ملګرو نو را به شم دلته اوس وګورئ، دلته تاسو پارټیشن سکیم راځي. نو هغه موږ سره یو MBR دی، موږ سره GPT دی. نو د دې لارې تاسو کولی شئ څه وکئ، که تاسو سره کمپیوټر هغه موږ سره د پارټیشن سکیم MBR وي تاسو به MBR انتخاب کئ، او که چېرې تاسو سره GBT وي تاسو به GBT انتخاب کئ. او هغې نه به تاسو څه وکئ، دلته به فایل سیسټم انټرفیس واخلئ، دلته په سټارټ باندې کلیک وکئ، د سټارټ نه به دا یس کئ، لږ انتظار به ورته وکړئ. موږ سره به اوس داسې شي دا موږ سره شروع شي، د USB بوټینګ حالت موږ سره شروع شو. نو دې لارې موږ کولی شو ښه په اسانۍ سره موږ څه وکړو، وینډوز ملګرو هغه بوټ کړو او د USB د لارې موږ څه وکړو، وینډوز کمپیوټر ته انسټال کړو. نو دا به موږ سره اوس مکمل کمپلیټ شي. د هغې نه بعد تاسو کولی شئ دغه USB چې کوم دی کمپیوټر کې په بند کمپیوټر کې هغه ولګوئ، پلګ یې کئ او هغې نه بعد کمپیوټر تاسو څه کئ هغه آن کئ او که ډیل کمپیوټر وي F12 بټن ووهئ، او که چېرته تاسو سره HP کمپیوټر وي F9 بټن ووهئ، او که چېرته مختلفې کمپنیانې دي او د هغوی لپاره مختلف بوټ بټنې وي، ځینې اسکیپ باندې ځي، ځینې په F1 باندې، ځینې په F2 باندې، ځینې په F10 باندې، F9 باندې، ځینې په F12 باندې. نو ډیل کمپیوټر دی ما سره د F12 به پریس کئ او د هغې نه به تاسو سره وینډوز انسټالیشن سټارټ شي ملګرو. چې دا پوره شي د هغې نه به تاسو سره دلته د کلوز په نوم باندې یو هغه راشي، هغه به کلوز کړئ او تاسو سره به USB مکمل بوټ شي. چې کله مې USB بوټ شو د هغې نه بعد تاسو کولی شئ په خپل کمپیوټر کې وینډوز وکړئ. نو زیاتره ملګرو مشکل دا وي چې دوی MBR او GBT کې فرق نشي کولی. کم چې موږ سره MBR دی هغه ماسټر بوټ ریکارډ دی، اولډ پارټیشن سکیم دی، په هغې کې موږ د 3 پرایمري پارټیشن نه زیات چې کوم ډرایو وي هغه موږ نشو دغه کولی جوړولی، او همدارنګه په یو ډرایو موږ د 2 TB نه زیات حجم هغې نشو ورکولی. همدارنګه چې موږ سره کوم GBT دی هغه ګایډ پارټیشن ټیبل دی، GUID پارټیشن ټیبل. نو دا چې کوم دی موږ سره نیو دی، نیو پارټیشن سکیم دی، او همدارنګه د دې سیکیورټي موږ سره های ده.
سکیورټي فیچر هم لري او همدارنګه په دې کې موږ کولی شو چې 2-3 نه زیات چې کوم موږ سره هارډ ډرایو دی هغه موږ جوړ کړو. همدارنګه په دې کې موږ کولی شو چې د 2 ټیرابایټ نه زیات والیوم د یو ډرایو هغه موږ کریټ کړو. نو دا د جی پی ټي او د ایم بی آر فرق دی. نو تاسو د دې لارې کولی شئ څه وکئ د جی پی ټي او د ایم بی آر فرق وکړئ او په دغه لارې تاسو د وینډوز انسټالیشن وکړئ. او همدارنګه که چیرې تاسو سره وینډوز هغه موږ سره کار نه کوي تاسو نشئ کولی چې دغه وینډوز ستاسو خراب شوي ایکسپایر تاسو نه وایرس وهلي نو بیا هم تاسو کولی شئ چې څه وکړئ ملګرو تاسو دغه جی پی ټي او ایم بی آر تاسو وګورئ. تاسو به راشئ څه ته کمپیوټر به تاسو سره ګول وي. کله چې کمپیوټر تاسو آن کړئ د هغې نه به تاسو F2 به کمپیوټر کې ووهئ او ستاسو بایوز موډ ته به کمپیوټر لاړ شي. هغې کې به تاسو څه وکئ سیسټم انفارمیشن کې به تاسو لاندې وګورئ هغې کې به تاسو سره لیګیسي وي یا به سره UEFI وي. چې کوم موږ سره لیګیسي ده هغه موږ سره اولډ ورژن دی ایم بی آر دی یعنې او چې کوم موږ سره UEFI ده هغه موږ سره جی پی ټي پارټیشن سکیم دی. نو که چېرته تاسو سره هغلته لیګیسي هغه موږ سره سلیکټ وي تاسو به دلته USB چې کوم دی هغه موږ سره په ایم بی آر کې تاسو انتخابوئ په ایم بی آر کې به بوټینګ کوئ او که چېرته تاسو سره هلته UEFI نو تاسو دلته په جی پی ټي کې وینډوز بوټ کوئ. نو دغه زموږ د نن ورځې ویډیو وه. تر بیا ښې چارې.